سلام د کوم چې امر کړی پیغه عمل کوه چې د کوم چې نه منع کړی دی هغه نه ځان ساته نور د ځان او صوفي مه کېږه لا تقدمو کې موږ تاسو سورۃ حجرات کې خبره کړې وه حضرت پیغمبر علیه السلام یې ما پرېږدي چې تر څو پورې ما پرېښي چې زه به د یو شي حکم نه درته بیانوم په هغو کې پوښتنې مه کوئ ولې الله تعالی نه ده په خبر خو الله حکیم ذات ده کله وخت پاتې یو وخت کې لکه نن په بخاري شریف کې چې اول که دا راغلی وای چې شراب مه چښئ زنا مه کوئ بیا به ډېرو خلکو دین نه قبول کړی الله حکیم ذات ده ما پرېږدي چې تر څو ما پرېښي چې ما څه درته وویلې په هغه عمل کوئ ولې مخکیني امتونه غرق په دې شو چې د خپلو انبیاو نه بې پوښتنې ډېرې کړې سوالونه به یې ډېر کړه موږ تاسو ترجمې کړې دي د سورت بقرې په واقعه کې هلته ذکر کېږي چې حضرت موسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام نه دوی غوښتنه وکړه چې قاتل راته معلوم کړي هغه ورته ویلې د الله په حکم چې غوا حلاله کړي د غوا په څه حصه باندې مړی ووایي مړی به ژوندی شي خپل قاتل به بیان کړي که دوی هره غوا حلاله وای دغه مشکل خدای پاک پوره کوه وګورئ چې دوی چیړ شروع کړو خبره هلته ورته سخته شوه څنګه غوا ده د څومره عمر ده د رنګه څنګه ده په عمل کې څنګه ده دا څنګه ده او څنګه ده او څنګه ده شروع کړه اخر دغسې غوا په قیمت نه پیدا کېده نږدې و چې بیخي د عمل ونه کړي نو چیر ډېر نه دی پکار چې شریعت کې ثابت و بېغه عمل که چې شریعت کې ثابت نه و دغه موږ د تصوف په اصطلاح باندې یو لوی اساسي قانون ده شیخ چې درته د کوم چې تلقین وکړو کامیابی د خپل ځان په هغه کې وینه دا پلانکې شي اجازه راته وکړه د پلانکې شي اجازه راته وکړه د پلانکې شي اجازه راته وکړه د پلانکې شي اجازه ما په کتاب کې فضایل اورېدلي دي ما د مولانا فضایل اورېدلي دي ما دا اورېدلي دي د یو مرض علاج چې په یوه ګولۍ کېږي د هغه په ځای چې 15 ګولۍ وخورې هغه مرض خو به د په یو وار ورک شي تبه خو به دې ورکه شي خو ګردې به دې هم خرابي یانه به دې هم خرابوي معده به دې هم خرابوي تاوانونه ډېر شو که دا نن سبا چې اکثره معدې خرابې دي ګردې خرابې دي د دغه ډاکټرانو نه چې ناپوهه ډاکټران 15 قسمه نسخه سړي ته لیکي 15 قسمه دوایي دا ګولۍ وخوره دا وخوره دا وخوره پوه ډاکټر 2 قسمه یا 3 قسمه ګولۍ لیکي زیاتې نه لیکي اوس د طب علاج کوي پناډول مثلا کافي ده چې ډاکټر دغه درکړه ته د ځانه ذاتي دا مه که چې نه صاحب ته خو یې دغه دپاره یو بل شی هم راته ولیکه نه صاحب ته خو یو بل شی هم راته ولیکه نو 2 او 3 درته ولیکي دغه 2 او 3 د وجې نه هلته دغه تاوان جوړ شي چې هغه یو مرض خو علاج کوي هغه علاج خو زر وشي ځکه دباو شي د ډېرو شیانو نه خو 3-4 قسمه تاوانونه نور جوړ شي وایي ځکه حضرت پیغمبر علیه السلام کله صحابو ته ویلي دي زه په دغه نه ډارېږم چې ته به د بېدیني نه غرق شې په دغه ډارېږم د دینداري نه به غرق شې تر ټولو نه خټ مهلک مرض عجب ریاکاري ده که نه ده کله په اعمالو کې چې تر بل نه زړی زیادت وکړي عجب ورته پیدا شي ځان ورته غټ سړی ولیدی شي تکبر ورته پیدا شي او تکبر چې پیدا شو بنیاد ختم شي ریاکاري باندې لګیا شي په ریاکاري چې لګیا شو اعمال ټول اړه ختم شو اوس ګټه شو که تاوان شو خو چا څه درته ویي هغه که چا څه درته ویي هغه عمل که نور چېړ مه که دغه اجازه هم وکړه دا اجازه هم وکړه یو شی پوخ که پوخې که په هغه کې خدای پاک ټول کمالات پیدا کړي موږ تاسې نه ویلې چې ابن تیمیه ویلي چې الله مفرد ذکر نه ده ولې مفید د پایدې نه ده سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا خو جملې دي پایدې دي پکې هلته موږ نه ویلې چې ټولې پایدې چې په هغو کې دي هغه په لفظ د الله کې ځان ته موجودې دي نو اوس دا یوه ګولۍ وخوره خو داسې ګولۍ وخوره چې د ټولو مرضو علاج پکې چې لاس قسمه خوري او پیدا نه بلکې ضرر دغه شیان د اصولو موږ رعایت نه کوو د هغې وجه نه ګورې د صحابو غوندې عشق د طاعت په موږ کې والله العظیم کوي چې قسم وخورم سړی به نه حانیسېږي په دې خبره باندې خو هغه یې د ډېر عبادت نه راګرځول که یې نه راګرځول چې روحانیت نشته ذلک من سنتي چې مخکې موږ تاسې د دوی فیصلې واورېدې بیا نبي علیه السلام خفه شو که نه چې څه درته ویلی کېږي
هغه عمل کوه. او خدای نه خواسته که د شریعت خلاف امر پیر درته کوو، که ملا درته کوو، که پلار درته کوو، که امیر درته کوو، اطاعت یې نشته. د شریعت خلاف خو ځان ته خبره ده، خو چې شریعت په چوکاټ کې حکم درته کوي بس هغه د ځان دپاره د کامیابۍ ذریعه وبوله.